تازه او مهم خبر په لومړي ځل غني له طالبانو سره مرسته وکړه. دا چې څه مرسته یې وکړه دا په ویډیو کې وګورئ او تان پلاس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې څوک د ده په ځای ځان ولسمشر نه اعلانوي. وایي ما په خپله کرزي ته اختیار ورکړی و چې دولت چارې طالبانو ته ور انتقال کړي. ویل کېږي امان الله صالح تیاری نیولی و چې په یوه نړیواله غونډه کې ځان ولسمشر اعلان کړي. له بلې خوا وژنه جنګي جنایت دی. له کله چې په افغانستان کې تیر اسلامي جمهوري حکومت ړنګ شو او طالب ډله د دویم ځل لپاره واک ته ورسېده، د مقاومت جبهې د دویم ځل لپاره خپل حضور اعلان کړ او د طالبانو په وړاندې وسلواله مبارزه پیل کړه. د مقاومت جبهې خپله مبارزه د تاریخي قدامت لرونکې خاورې د پنجشیر له سر درو پیل او د هېواد ګڼو نورو ولایتونو ته ورسېدله. په دغه جبهه کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو مختلفو اقوامو اقشارو د پخواني پوځ ګڼ شمېر مسلکي پوځیان برخه لري. د مقاومت جبهې چې مشري د پخواني جهادي قومندان احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود کوي، ویلې د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازو بندول، اساسي قانون، ملي سرود، درې رنګه ملي بیرغ، ښځو بشر حقونه او نور ملي ارزښتونه نه منل هغه لاملونه دي چې دوی د دغې ډلې په وړاندې وسلوالې مبارزې ته اړ کړي دي. د دغې جبهې او طالبانو ترمنځ په جګړو کې په ځلونو د یو بل غړي نیول شوي، خو مقاومت جبهې د طالب اسیرانو د خوشي کولو اعلان ورکړی او مقاومت جبهې ادعا کړې چې طالبانو یې لسګونه اسیر شوي ځواکونه په ډله ییزه ډول وژلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. له بلې خوا په هلمند کې په وروستیو کې خپلمنځي نښتې او شخړې زیاتې شوي دي. طالبانو ویلي دي چې په تېره یوې اونۍ کې د دې نښتو په طرز کې 10 تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو په وینا دا کسان په مارجه، ګرمسیر او نوزاد ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپلمنځي شخړې راپور درلود چې پکې 2 کسان وژل شوي دي او 14 ټپیان شوي وو. د هلمند د اوسیدونکو په وینا دا شخړې د بیکارۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت مولا محمد عیسی اخوند د کابل د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده د کابل د نوي والي د ټاکل کېدو حکم ورکړی دی. تر دې وړاندې شیخ نیده محمد ندیم د طالبانو د حکومت د کابل والي و. نوموړی اوس د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. له بلې خوا د هرات اسلام کلا پوله کې د ایران سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له شخړو وروسته اوس ایران خپل ځانګړي ځواکونه له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه شخړه شنبه په داسې حال کې پیل شوه چې طالبانو د اسلام کلا پولې ته نږدې د یو سړک د رغولو په حال کې وو. طالبانو د دغه سړک په رغولو سره د ایران فولادساتو ځواکونو له مخالفت سره مخ شول. افغانستان په چارو کې د ایران استازی د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې طالبانو له سرحدي قوانینو سرغړونه کړې ده. له بلې خوا اشرف غني کابل ته د راتګ اوازو ته په خپله ځواب ورکړ. د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د راتګ په هکله نوي معلومات خپاره شول. BBC خبر ورکړی دی چې د اشرف غني نږدې کس ورته د هغه له قوله ویلي دي چې اشرف غني په اوس وخت کې افغانستان ته د تګ پلان نه لري. له بلې خوا د تخار په فرخار کې د طالب ځواکونو په یو کمین کې 80 د مقاومت غړي ووژل شول. تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالب ځواکونو په یو کمین کې 80 د مقاومت جبهې غړي وژل شوي دي. دغه پیښه دوشنبه د شپې په 12 بجو شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې دغه د مقاومت جبهې غړي وروسته لا هغه وژل شوي چې د هغوی یو رینجر موټر د طالب ځواکونو په یو کمین کې د راکېټونو له ډزو سره مخ شو. د ځایي سرچینو په وینا په دغه پیښه کې د مقاومت جبهې 450 کلشینکوفونه هم د طالبانو ځواکونو لاسته ورغلي دي. پنجشیر کې مقاومت جبهې تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې په پنجشیر کې د طالب ځواکونو په یو کمین کې هم 3 مقاومت جبهې غړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دوستانو زموږ چمتو شوي خبرونه تر همدې ځایه پورې وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.